د افغانستان برېښنا شرکت د اسنادو پروسس نوی ډیجیټلي سیستم په رسمي ډول پرانیستل. په همدې هدف جوړ شویو مراسمو کې د چارو ادارې عمومي رئیس، اماراتي شرکتونو له رئیس، لوړپوړو مسؤلینو او د بېلابېلو ادارو استازو ګډون درلود. د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر دا اقدام د ادارې د ډیجیټلي کېدو او معیاري خدمتونو د پراختیا لپاره مهم تغییر یاد کړ او څرګنده کړه چې د برېښنا اپلیکیشن او د مراجعینو خدمتونو نوی دفتر فعالېدل به د مراجعینو ستونزې کمې او د خدماتو کیفیت لا لوړ کړي. نو دا کارونه که له یوې خوا شفافیت منځته راوړي، له بل لوري څخه هغه پیچلې او سختې اداري پروسې چې مراجعین یې دې ته مجبوره کړي وي چې په ورځو ورځو یو سند لپاره منډې ووهي، له یو ریاسته بل ته لاړ شي، له بله بل ته لاړ شي، دا یې را اسانه کړې او نوره به هم په دې کې انشاءالله اساني رامنځته کېږي. او د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه حکم هم دلته ښه تطبیق شوی چې هغه مراجعینو ته د سهولتونو ایجادول دي. په ورته وخت کې د چارو ادارې عمومي رئیس شیخ نورالحق انور د افغانستان برېښنا شرکت د اسنادو پروسس نوی ډیجیټلي سیستم فعالېدل یو بېساره اقدام یاد کړ او دا چارې د اداري اوږدو پروسو د ساده سازۍ او اسانه کولو په برخه کې مهم ګام وبلل او په دې برخه کې د افغانستان برېښنا شرکت رهبرۍ هڅې وستایلې. ټول نه غټه د خوښۍ خبره دا ده چې د اسلامي امارت مسؤلینو دا درک کړې ده چې دلته بدلون ته ضرورت ده. نن الحمدلله دا مرحله راغلې ده چې د 70 کالو نه را په دې خوا کوم چې د مراجعینو د نیازمندو اشخاصو په مقابل کې خنډونه جوړېدل، پولې جوړېدل، دیوالونه جوړېدل، دا به ټول ړنګېږي. د غونډې په دوام د اماراتي شرکتونو لوی رئیس ښاغلي مولوي احمد جان بلال وویل اماراتي شرکتونه ورځ تر بلې د لا غوړېدا په حال کې دي او د اداري پروسو په برخه کې د اسانتیاوو او سهولتونو رامنځته کول د ډیجیټلي حکومتدارۍ په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنه ده. ښاغلي بلال د برېښنا انرژي په سکتور کې پلي کېدونکو پراختیایي پروژو ته هم اشاره وکړه چې په خبره یې دا یوازې ژمنې نه بلکې عملاً د پروژو عملي کول دي چې په ټوله کې تر پلي کېدو پورې وخت نیسي. د برېښنا په برخه کې په سږ کال کې ډېرې پروژې پرانیستل شوې. البته کومه خبره چې موږ کوو که نن کوو که مخکې کړې ده تر اوسه پورې موږ دغسې وعده نه ده کړې، داسې خبره نه ده کړې چې په عمل کې هغه کار موږ پیل کړی نه یو. د برېښنا په برخه کې په سږ کال کې په وار موږ ویلي دي، مشرانو هم دا خبره کړې ده، د برېښنا شرکت هم کړې ده چې تقریبا د سږ کال پروژې تر 1000 میګاواټه اوړي. البته دغو پروژو تکمیل یو څه وخت اخلي، طبیعي خبره ده. د ای برېښنا اپلیکیشن اساسي سهولتونو په ډله کې د برېښنا بل کتنې او ډاونلوډ، لګښتونو او اړونده تاریخچې کتنې، اداري اسنادو تعقیب او د برېښنا انرژي خدمتونو په تړاو د شکایتونو ثبت شامل دي. د اپلیکیشن په ګوګل پلی او اپ سټور کې د لاسرسي وړ ده چې په ټوله کې د خدمتونو پرونتیا او سهولتونو ایجاد په برخه کې اساسي مرسته کړي. دغه نوښت د دې لپاره رامنځته شوی چې د برېښنا اړوند ټول اداري خدمتونه، غوښتنلیکونه، ثبت، تعقیب او نور اړوند پروسیجرونه په بشپړه توګه پر لیکه ترسره شي او مراجعین وکولی شي له هر ځایه خپل اسناد او غوښتنې په انلاین بڼه وڅاري او له اداري پرمختګونو څخه یې بخبره شي. د نوې تګلارې له مخې هر مراجعه کوونکی لومړی د نوبت ټکټ اخلي، لنډه شیبه د خپل نوبت لپاره انتظار کړي، بیا اړوند مسؤل ته غوښتنلیک او اسناد سپاري چې وروسته د پروسس او تعقیب په مخه په سیستم کې ثبتیږي او مراجعه کوونکی د مشخص نمبر لرونکی رسید ټکټ ترلاسه کوي چې له مخې یې کولی شي خپل اسناد هر وخت د برېښنا اپلیکیشن له لارې وڅاري. د دې سیستم په فعالېدو سره اداري بهیر چټکېږي، د اسنادو تعقیب اسانه کېږي، د مراجعینو تګ راتګ او د وخت ضایع کېدو مخه نیول کېږي، خدمتونه شفاف او معیاري کېږي او ټول اسناد په خوندي ډول ثبت او هر وخت د لاسرسي وړ ګرځي. د افغانستان برېښنا شرکت ژمن دی چې د دې نوښت په پلي کېدو سره مراجعینو ته شفاف، معیاري او پر لیکه خدمتونه وړاندې کړي.